زه 15 جیل ته تلم. د صدر ایوب سرم په عائلي قوانینو جګړه وه. عائلي قوانین دې ته وایي چې دا ښځې ته هم دا اجازت دی چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړې ځه ورک شه. مونږ وی بیړه دې غرقه شه، ښځې ته څنګه اجازت دی؟ قرآن نه دی ورکړی. وی عائلي قوانین ما جوړ کړه، ښځه به میړه له طلاق ورکوي. په دې هم جګړه وه. وی نیوم د پېښور په جیل کې پراتو، په خپله یې راپرېښو. د صدر یحیی په دور کې یو تقریر مې کړی چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي. پاگل ډانس، پاگل ډانس دې ته وایي چې ستا ښځې ما سره خپه تړلي او زما ښځې تا سره تړلي. ته زما ښځه لوبوه او زه به ستا لوبومه. دا تقریر مې کړی. سی آی ډي والا ولیکل چې مولانا صاحب د صدر کلب نه هغوی صدر هاوس جوړ کو. نو چې صدر هاوس شو نو توهین صدر شو که نه؟ هلته مارشالله وه. چې مارشالله وه نو توهین صدر کې زه 16 مارشالله کې ونیوم او د کوواړ جیل ته یې بوتلم. خلک راغله ویل څنګه چل به کېږي؟ مال سم چل دی، زه به پروت یم. قسم په خدای د هغه جهلیانو به راته الواګانې پخولې او ډېر چرت کې وم. چې عدالت کې د مارشالله پیش کړم، کرنیل او میجر ټوپی په سر کړه او پاتانېدارانو یې کلمې تېرې کړې. هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلی کیو. او میجر ما ته وایي چې میجر میاں خان نامه یې وه. ما ته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشاللہ کوर्ट में मैं आपको इजाजत देता हूं अगर आप इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं. माल इजाजत देते हैं आप? वेले हाँ. माल अच्छा, आप बाहर से एक 3 पत्थर मंगाए. द्रे कानी बारगा कचरों के कानी प्रातु चिद्रे कानी रावड़ वेले अभी माले के एक थानेदार को दे दो. मालवा है ची यो 2 द्रे पमादे खजा पदरे कानी तला के चिताद सी वेली. वेले कलिमा हम तेरा क्रम द गडे से कलिमे होता सार वक्त तेरा वल्ला कदी प्रीत په 4 واړو مې ښځې طلاق کړې. چې دا مجسټریټ نمبر راغی ویلې مولانا صاحب پښتو کې راته وایي ما تازه واده کړی دی، ما مې غرقوه. وایي ما تازه واده کړی ما چې تازه طلاقي شی ته به ښایي. ستا شپه په انګو کې وه، زما تقریر په ټل کې و. ته راغلی هم نه وې او د دوی په ډایري دې دستخط کړی دی. پاغه میں 3 طلاق وغورځو. کرنیل ما ته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے، قید ہو، جرمانہ ہو، پھانسی ہو، میں ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے. ابھی جو آپ کی مرضی ہے. ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے. ماں اور تیل جی مانا مخکې دی یو ملا جرم کو خو لگے کمی کا کنا بیختی ہوئی. وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں. یہ آپ کے کتنے مرید باہر کھڑے ہیں. مال میں بیک نہیں مانگتا. مرګري تمواس کو مالور کا 4,000 روپے زما دې دواړو لاسونو تایید کړې لګولې. چې ورننه وتم دا اشعار را یاد شو چې نشانې به مې په لاسو بل په بل د زولنو وي، د خامتا جامې بسري وي، ملا خوړلې به بیړو وي، ملا خوړلې به بیړو وي. جنازه به مې ولاړه ستا راتلو به انتظار وي، مخ مې مګوره کفن کې لوپټه دي چې په سر نه وي، مخ مې مګوره کفن کې. ویل مې خو مالدا فوجیان هم داسې وحشیان غوندې دي. اب وایي چې دا یې لا څه جنجال جوړ کړ.